نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. آمين يا رب العالمين. ان شاء الله تعالی زما ګرانو خویندو، موږ تاسې دغه دوې لیکې تر اوسه پورې په زمرو ویلي دي. نو موږ تاسې نن د دغه درېیمې لیک څخه بیا تر یا پورې د شین څه نیولې بیا تر یا پورې وایو. موږ تاسې وویله چې زور حرکت دی، یو اواز دی. پر هر توري باندې چې زور وي اواز یې داسې راځي چې موږ تاسې باید دا خوله ډېره پر خلاصه نه کړو. که تاسې دغه عکس ته وګورئ، دغه زور که هر توري موږ تاسې په زور باندې وایو، خوله مو در دغه اندازې باید خلاصه نسي. تاسې دا خولې ته دلته وګورئ، دغه عکس ته ښه متوجه سئ. لکه موږ داسې وایو شین زور شه. دا شه چې موږ وایو دا خوله مو باید در دغه اندازې خلاصه نه وي. شه موږ شین په زور وایو، دا اواز مو جوړ کړئ، د زور اواز مو درته جوړ کړئ. صاد زور ص. ضاد زور ض. طا زور طا. ستاسې ورته پام وي، صاد ضاد طا او ظا دا ټوله درانه توري دي د ژبې اخره د نرم تالو ته پورته کیږي. طا زور طا. ظا زور ظ. عین زور ع. غین هم د درنو تورو څخه دی. غین زور غ. ف زور ف. دغه ف ده، د پ په رقم یې نه وایي. زه دلته درته کاږم چې ستاسې په یاد وي. دغه د پښتو پ ده چې درې ټکي لري، دا په دې رقم یې نه وایي. موږ تاسې په ف وایو. ف د غاښو څکې او د لاندې شونډه سره استعمالوو. څنګه وایي؟ ف زور ف. قاف زور ق. کاف زور ک. لام زور ل. دلته ریکورډینګ چالان دی، یوه خور یې د ځان سره وایي، هغه مې وسي. دغه خور چې وایي دغه چې قرار وایي د ځان سره. زما اواز اوري؟ لام زور ل. میم زور م. نون زور نه. واو زور و. ها زور ه. ستاسې پام وي، ها د ستوني د اواز یې د سینې څخه خیژي، د ستوني د تورو څخه ده یا د حروف حلقې څخه ده. دلته که تاسو وګورئ ها یې په دوه شکله درته کښلې ده، مګر ها په حقیقت کې یوه ها ده. موږ خلکو دغه ته به ګردکه ها ویله، دې ته به سترګۍ ها ویل، یا په عمومي صورت به دغه دواړې هاګانې کوچنۍ ها بلل. دې ته بیا غټه ها ویله دغه ته، او دې ته بیا کوچنۍ ها ویل. په هر نامه چې تاسې بولئ هغسې یې دي، مګر موږ تاسې باید وپېژنو چې دا د ستوني توري دي او د دغه ها اواز دي دا د سینې څخه راخیژي. نو څنګه وایي؟ ها زور ه. ها زور ه. دواړه یو هاوې دي. همزه زور ا. یا زور ی. اوس که تاسې و دغه دوه ځایو ته تاسې پام وکړئ، موږ ویل چې همزه زور ا، او دلته مو هم ویله همزه زور ا. نو همزه په دوه شکله کښل کېږي. دغسې د الف په شکل چې زور زیر پیش او ورغندی ولري، دا همزه ده چې حرکات یې پیدا کړه همزه سو. که خالي و الف دی، او دغه دا رقم هم کښل کېږي او دغه رقم هم کښل کېږي. نو انشاءالله تعالی موږ تاسې ډېر کوښښ وکوو چې که موږ ته همزه په دغه شکل رالی همزه یې بولو، او که چیرې په دغه شکل رالی موږ تاسې همزه بولو. اوس نو په دې کې موږ تاسې لنډ اوازونه الحمدلله جوړ کړله. بیا هم درته وایم چې دغه دواړې هاګانې چې دي دا دواړه یو رقم کښل سوي، دوه رقمه کښل سوي دي، مګر ها په قرآن کریم کې دغه یوه ها ده چې موږ خلکو ورته کوچنۍ ها ویل. ها او همزه
دواړو اوازونه د سینې څخه راخیږي. بیا یې وایو شین زور ش، صاد زور ص، دروند توری دی. ضاد زور ض، طا زور طا. دا ت دی، دا طا. دا باریک توری دی، مخرج یې یو دی او دا دروند توری دی. ظا زور ظ، ذال او ظا، ذال باریک توری دی او ظا دروند توری دی، مګر مخرج یو مخرج دی. خپل دغه د مخ دوه غاښونه د ژبې پر سر باندې ایږدو. ظا زور ظ، عین زور ع. کوشش کوو چې دا په حمزه ونه وایو، عین ونه وایو. عین زور ع، غین زور غ. دا غین هم د درنو تورو څخه دی. دا فا ده، پی نه ده. فا زور ف، قاف زور ق، کاف زور ک، لام زور ل، میم زور م، نون زور ن، واو زور و، ها زور ه، ها زور ه، همزه زور ا، یا زور ی. الحمدلله. الله سبحانه وتعالی دې تاسو ټول ته اسانه کې کومه خوره وایست. بسم الله الرحمن الرحیم. شا زور ش، و شین زور ش، شین زور ش، اها وات زور سو، اها غدات زور دا، ماشاءالله. توا زور توا، و اوكي واو ځینې ایسته که. طا توا زور توا، طا. اها توا زور توا، اها زوا زور زوا. و موږ تاسې په افغانستان کې چې زده کړي دي داسې مو زده کړي چې دا توا ده، دا زوا ده، یا داسې نه وایي. طا زور طا، توا ظا زور ظ. اوس یې طرف ظا، سوه. عین زور عین، اواز یې چوکه د زور عین 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 زور عین، یا عین عین زور زور ونیسه. عین زور عین زور اها غین زور غ، و درنده که غین زور غین زور غ، اها فا زور فا، ماشاءالله دا ډېر ښایسته وایي. کاف قاف زور دی، قاف دی، قاف. کاف، و ستونې ته یې راوله. دا نه زموږ کاف داسې ژبې چې ده په دغه برابر دا ژبه پورته که نرم تالو ته. کاف قاف اها کاف زور خ، ماشاءالله. کاف دا کوچنی کاف کاف کنو و کاف کاف زور خ، اها لام زور ل، اها میم زور ما، نون زور ن، واو زور و، ها زور ها، ها زور ها، همزه زور ها، یا زور یا. ماشاءالله د زورو اوازونه دي بیخي لنډ لنډ ښایسته ښایسته جوړ کړه. فقط دغه څو توري چې موږ دغه سوات بللي ده، اوس یې سوات نه بولو، صاد. او یا دا مو زوا بلل، دا واوې نه دي، دا موږ واو اضافه ورکړه چې بله پر دغه به بیا یو څه کار وکړو او درانه توري درانه، باریک توري باریک ادا کړو. الله دې درته قبول او مقبول وګرځي. ماشاءالله. آمین که بس یې کومه خور زه بیا ووایم انشاءالله. مهرباني. زه ځمه. سمه ده خور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شين زور ش، صاد زور سوا، صاد زور ص، غداد زور غدا، توا زور توا، زوا زور زوا، عين زور غين زور غ،
فا زور فا كاب زور قاف ك که قاف درنجه که قاف قاف زور ك یا كاب ق بدا آوازی درنجه که ق قاف قاف زور زور ق ك كاب زور ك لام زور لا ميم زور ما نون زور نا واو زور وا واو زور واو زور وا ها زور ها ها زور ها امزا زور امزا یا ها آواز جوړي و يا زور يا ماشاءالله تبارک الله په دغه ځای کې اوس لکه مثال صاد ضاد طا ظا غین دغه توري باندې یو څه کار درڅخه غواړي چې درنه یې ادا کړې او هغه موږ دغه په افغانستان کې توا بلل دا مو زوا بلل دغه واو چې اضافه ور اچو دا ځینې ایسته ان شاء الله ان شاء الله تعالی الله سبحانه وتعالى دې درڅه قبول مقبول وګرځي ما شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شين زور ش وكشك شين زوار ش شين زور ش سوات زور سو او دا اوس ما دا ستاد مخه څخه هغه خورت ویل دا به داسې صاد زوار ص صاد زور س غدات زور غده توا زور دا به واو ځینې ایست کې تو زوار تو تا زور ت زور ز و دا دوه غاښه دي د ژبې پر سر باندې کښېږده د ژبې اخره دي پورته که نرم تالو ته دا دروند توري دي ظا زور ز ماشاءالله عين زور عي دا غين زور غين غ غين زوار غ پا زور پ اوس دغه پا تا پر دوه شندانو ویل اوس نو په د لوړ غاښو په څوکو او په لاندې شونډو وایه فا زور ف زور پ اوس یې په دوه شندانو وایي پر دې باندې کې کار وکړي د خور سمت کاپ زور ک او دا همداسې قاف زور ق درند کاپ زور ک کاپ زور که ته وایې چې کاپ دا د دوشندانو دوې وچې حصې سره یو ځای کړې یا دا لوړ غاښ او لاندې شنډه سره یو ځای کړه لوړ غاښو څوکې کاف کاپ زور ک ماشاءالله لام زور ل میم زور م و دا ورکش کې میم میم زور م نون زور ن و نون نون زور ن واو زور و ها زور ه ها زور ه امزه و همزه په ها په عوض همزه همزه زور یا زور ی ماشاءالله تبارک الله الله سبحانه وتعالى دې درڅه قبول کړي چې ویډیو درله هغه غلطي چې تا کړې دي هغه به ټوله پکښې اصلاح کړي انشاءالله تعالی چې دلته موږ تاسې د الف با توري او د زور اواز وپېژندئ بیا نو انشاءالله تعالی زموږ د ژوند تر پای بیا موږ مشکل نه پکښې لرو سمه ده الله جې انشاءالله بلې کومه خور یې وایست زواج ویې وایه خور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شين زر شا صاد زر سا و شین زور شه که زبر وایو هم سیست داد زر
دا وضاد زور ض زاد زور زا ويا الزات الذي ده ضاد دي ضاد ضاد زور أغداد ض وما شاء الله أغداد زر صاد بس يا طا تا زر تا والزر لا زوا ده زوا و زوا زوا ز الزاكية وظا ز زبر 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 اها ز ظا ظا ز زبر اها ز نكدرنك ظا ز ظا ز ز اها ز زبر اها ز وما شاء الله ز ظا وما ز شاء اها تا عين الكيو خد عين عين زبر ع اها غين زبر غ ودرندي غ غ عين زبر غين غ زبر غ اها فا زبر فا قاف زبر قا كاف زبر كا لام زبر لا ميم زبر ما نون زبر نا صحیح ما شاء الله ما بقولش تنوي واو زبر و و ها أدرك و و و اها و ها زبر ها ح ها أدرك ح وك ح ها زبر ها امزه زبر ا ه ح لا أدرك ا ح زبر امزه زبر ا اها یا زبر يه ما شاء الله تبارك الله الله سبحانه وتعالى دې درته قبول مقبول وګرځي ما شاء الله ټول خوند او ښایسته تېر کړي په دغه زور باندې موږ تاسو خوله دغه اضافه باید خلاص نکړو که موږ خوله پر خلاص کړو اوس مثال که موږ همزه وایو چې همزه زور یا همزه زبر که موږ خوله خلاص کړو د دې څه جوړېږي موږ خوله داس په دغه اندازه ماته سول د نیم انچ په اندازه باندې خپله خوله خلاصه پرېږدئ چې د زور اواز جوړوي نو زه به ریکارډینګ بند کوم دا نورې خوندې به یې تېرې کړي که زما کې رزش کړی دی اواز مې خراب و بیا به زه بله ویډیو در جوړه کړم انشاءالله تعالی فکر کوم چې صحیح سوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ریکارډینګ بندوم انشاءالله